وعلیکم السلام ورحمت الله. سوال دا دی چې یو سړی خپل خویندو ته په جایداد کې څه نه ورکوي او هغې ورته وبخي ځکه وایي چې هسې هم نه راکوي، نو که هغې وبخي او که ویې نه بخي دا سړی حرام خور او غاصب دی، ظالم دی. څوک چې د چا حق نه ورکوي نو د ده دا مال حرام دی، لکه ډاکه چې ویلي ښه، لکه یو سړی چې د چا نه په ډاکه باندې مال واخلي نو د خور په مال ډاکه والی دا ډبل مجرم دی. یو سړی غلا وکړي د پردي نه، یو سړی غلا وکړي د خپل نه، د خپل نه چې غلا وکړي دا ډبل مجرم دی، دا ظالم دی. اگر که هغې ووایي چې موږ بخلې ده، ځکه چې دا بخل هغه بخل نه دی د زړه نه، بطیب نفس منه نه دی. الله رسول الله یحل مال امرئ مسلم، د مسلمان د مال خوړل اخیستل جایز نه دي الا بطیب نفس منه، مګر دا چې هغې د زړه نه وبخي او دا د زړه نه نه دي. ځکه چې یو ځل ورته ووایي رایې که دا یې نه ورکوي نو وایي زه بخلې مې ده، پښتانه دي. او دا الله رسول ویلي دي من اخذ على سیف الحیاء فهو حرام، څوک چې د چا مال واخلي د حیا د وجې نه نو دا هم حرام دی. یو سړي تا ته ووایي چې زه ویله نو د حیا او د شرم د وجې نه تاله درکړه نو دا هم حرامه ده. نو کوم خلک چې خویندو لوریانو له په میراث کې برخه نه ورکوي نو دا داسې دي لکه ډاکه چې ویلي، د دوی عبادتونه منځونه او اودسونه الله نه قبلوي، دا حرام خواري دي، دا ظالمان دي. د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی دی په ظالمانو کې راپاڅوي. او دا د الله دمکي اور د سورت نساء کې الله ورکړی دا هغه چاله چې خاص کر میراث والاو ته خپله برخه نه ورکوي. مخکې الله د میراث حکم بیان کړی دی او بیا وروسته دا ویلي دي، او دا حکم ټوټل پښتنو ته متوجه دی، پښتانه دا کار کوي. ومن یعص الله ورسوله، څوک چې د الله او د رسول نافرماني کوي، یعنې الله او رسول ویلي چې میراث خویندو لوریانو له ورکوي او دی نه ورکوي، نافرمانه دی. ویتعد حدوده، د الله د پولو نه اوړي هغه کراس کوي. الله پولې مقرر کړي، پوله دا ده چې د هلک هم برخه شته دی، د جنۍ هم برخه شته، د زوی هم شته دی، د زوی ورکوي، د لور نه ورکوي، د خور نه ورکوي. نو د الله پولې کراس لیکن چې الله یې ورکوي دی وایي نه زه یې نه ورکوم، د دې نشته دی. الله وایي څوک چې دا کار کوي یدخله نارا، الله به دغه سړی اور ته داخل کړي، خالدا فیها، سبحان الله، همیشه به کې اوسېږي، د کافر غوندې. دا دومره سخته سزا الله ویل دی، همیشه اوسېدل په جهنم کې، دا د کافر دپاره. دا سړی چې وایي چې یاره الله خو دا ورکړی دی خو زه یې نه ورکوم، نو دی ځان قانون ساز او شارع ګڼي، مقنن، ځان ته قوه مقننه وایي. مقننه معنی څه؟ قانون جوړونکی، چې یاره د الله دا قانون نه چلیږي، دلته به د پښتنو قانون چلیږي، دلته به رواج چلیږي. یاره پښتنو کې چا خور لور له برخه ورکړې ده، نو دی ځان ته مقنن وایي، قانون ساز. دی د الله قانون چې کوم دی هغه نه مني، نو ځکه الله د دپاره د کافر سزا ویلې ده، خالدن په همیشه به دی اور کې پروت دی، ځکه دی ځان ته قانون ساز وایي. د الله په قانون یې پښه اړولې ده او خپل ځان نه قانون رایج کړی، لکه اکثر پښتانه دا وایي یاره خور لور کې چا ورکړلی ده. او دا به مشرکان هم ویله چې میراث کې د ماشومانو د ښځو برخه نه وي، میراث به هغه سړی اخلي چې من اخذ السیف، چې څوک توره چلولی شي، یعنې ځوانان نوجوانان، ښځو له به کې چا ورکړې ده. الله وایي دا سړی به د کافرو غوندې همیشه په اور کې چې څوک میراث نه ورکوي، وایي چې یاره دې له به کې چا ورکړې. وله عذاب مهین، او د دپاره به عذاب ذلیلونکی. ولې؟ ځکه دی ځان ته غټ سړی وایي، کبرجن دی، د بل چا حق نه مني، جبار دی، متکبر ځان ته وایي چې دې له پکې لا چا ورکړې ده، خور له پکې لا چا ورکړي، لور له پکې لا چا ورکړي. نو الله وایي دې ځان غټ ګڼي او زه به یې ذلیله کړم، او دې سړی الله دنیا کې هم ذلیله کوي او دې خبره باندې ګورې ځان پویه کوي. دا څه خبره ده چې یو چا به دې خپله برخه ورکړه، الله به تا د رزق د بل ځای نه درکړي، او د دغسې مردار رزق نه د نارې مرګ ښه دی چې سړی په نهاره مړ شي. چې د خور لور برخه سړی خوري، ډېر بوډاګان، ډېر خلک موږ داسې ګورو چې تهجد هم کوي، تسبیح هم لاس کوي، ذکرونه هم کوي، خو حرام خواري. او الله د دې سړي نه دعا قبلوي، نه لمونځ قبلوي، نه روژه قبلوي، هېڅ هم نه قبلېږي، ځکه چې حرام خوري، حرام اغوندي، په حرامو دې غوښه اخیستي، د حرامو نه دې وینه جوړه شوي، نو هسې ته ځان ستړی کوې لګېږي.